السلام علیکم دوستانو، همغه سوشل د سچ انتظار او یو نوی ویډیو چې د کیوټ مانو د هغه په سوشل میډیا باندې راغله چې دغه ویډیو کې بیا بهایي کړي، بدکاری کړي دا او غلط کارونه کړي. دی ویډیو را سره تر اخره وګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د اختر درېیمه ورځ ده. د اختر په درېیمه ورځ باندې یعنې ډېرې پاکې ورځې چلیږي. د ابراهیمي سنت اختر دی او په دې اختر کې هم ځینې خلک چې دي هغوی ته چې مشهورتیا نه حاصلېږي نو هغوی بیا خپل کمیس پرتوګ باسي، خپله بهایي کوي او خپل ځان په دې طریقه باندې مشهوروي. د کیوټ مانو یو څو تصویرونه، ویډیوګانې او بهایانې په سوشل میډیا راغلي دي چې هغه بیا غواړي چې په سوشل میډیا باندې مشهوره شي. نو دا ویډیو موږ د هغې باره کې جوړو، ویډیو به هم تاسو سره شریکوو. کیوټ مانو چې دا د هغې دغه ویډیو به هم تاسو سره شریکوم دوستانو. خو د هغې نه وړاندې یو څو خبرې ضروري دي چې کیوټ مانو څه وخت وړاندې خپلې خور سره په دې باندې تنازع چلیدله چې هغې زما ویډیوګانې وایرل کړي دي. خو هغې بیا په دې باندې الزام لګولو چې دې زما د لورګانو یعنې دې د خپلو خورزو ویډیوګانې یو چا ته لیږلي چې هغه کس په سعودي کې دی او بیا دوی را لګېدلي دي د کیوټ مانو کومه ویډیو چې دا هغه یې وایرل کړې ده چې بربنډه ویډیو وه، بربنډ ډانس یې کړی دی او بیا دې فریادونه کول چې زه یو ښه جینه یم او زه داسې سپک کارونه نه کوم، دا په ما باندې الزامونه لګي. نو په یاد ولرئ چې ښه جینکۍ چې دی هغوی هېڅکله هم ټیک ټاک ته نه راځي. هغوی د دې طریقې پیسې نه ګټي چې په ټیک ټاک باندې هغوی لګیا وي، بېحیایانې کوي، بېشرمیانې کوي او په دې طریقه باندې هغوی پیسې ګټي. بالکل ښه جینکۍ داسې کارونه نه کوي. خو البته دوی چې دا کارونه کوي نو دوی هېڅ ضمیر نه لري، بې ضمیره خلک دي. صرف د پیسو ګټلو دپاره دوی پښتانه هم شرموي او خپل ځانونه هم شرموي. اوس چې کومه ویډیو کوم تصویرونه راغلي دي نو په هغې باندې هم موږ ته را رسېدلي او ډېر کسان یې غوښتنه کوي، خو دغه تصویرونه او دغه ویډیوګانې دلته د شریکولو قابل نه دي. نو زه کوشش کوم چې په بله ویډیو کې تاسو سره شریکه کړم. یا که تاسو بیا هم ډیمانډ کوئ او کتلې غواړئ نو موږ ته پرسنل میسیج وکړئ یا د دې ویډیو لاندې کمنټ وکړئ، خپل واتساپ نمبر ولیکئ، تاسو سره به ضرور شریکه کړم. بیا هم ډېره مننه تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. آینده وخت کې به هم تازه ترین اپډیټ تاسو ته په وخت میلاویږي. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.